که تاسو د خپلې کورنۍ د خپل کشر اصلاح کوئ، تاسو خپل ورور ته یوه خبره کوئ، خپل زوی او بچي ته یوه خبره کوئ، همیش بې تنقید او نیوکه مه ورکوئ. ولې؟ د دې دا وجه ده، همیش بچی رټل، همیش په یو چا باندې نیوکه کول، همیش هغو ته داسې خبره کول چې هغه منفي. نو دا منفي خبره دی ده لکه هغه څنګه چې خالي بادونه پر باغ او یو پر یو ونه باندې چلیږي، فقط بادونه، تیز تیز بادونه. په هغه ټیم کې بیا هغه بادونه لکه څنګه چې پاڼې غورځي، شاخلونه یې ماتېږي، همدارنګه هغه بیا د میوې د نیولو مقابله نه پاتې کېږي، ځکه د هغو هغه کوک او ګل هر څه غورځي د باد سره، تیز باد سره. زموږ د اصلاح کوشش هم پر دې دی لکه باد. نو د دې تر څنګ چې موږ کله ناکله د هغو په یو کار باندې لګاو وکړو، یو نیوکه پر وکړو چې دا دې ولې دی وکړي، باید برعکس بله خوا بیا شاباشي ورکړو، برعکس بل طرف ته موږ بیا د هغو ستاینه د یو کار باید وکړو. له دې وجې هغه د پښتو متل دی، وایي نه سیخ سوځي نه کباب. زما ګرانو عزتمندو وروڼو، دا یو ډېر د سوچ فکر خبره ده. شاعر وایي فإن الکلام جمیل مثل المفاتیح، دا ښایستې ښایستې خبرې دا یو د ښه صفت نرمه ژبه د کلیو په څیر دي. په کلي باندې کلب خلاصېږي، همدا کلی دی چې د انسانانو خولې او زړونه خلاصوي، بیا هغه اثر کوي. دا هغه میوه ده چې بیا ستا کشر ټینګوي او ستا د کشر بیا اصلاح پکېږي. ستا د بچي نن لکه څنګه چې یو پلا وخت اخر دی، دویمه پلا زموږ چې کوم اولادونه دي هغه نافرمانه دي د مور و پلار. دغه رنګه لږ خبره له دې څه مور خرابه ده چې مور و پلار هم هغه ته سمه خبره نه کوي. د خدای بندگانو، تاسو خو یو د بل سره دشمنان نه یاست. د الله نیکانو بندگانو، یو ډیره د سوچ فکر خبر در سره